کور په کور د پلټنې عملیات. د ننګرهار په مرکزه ولسوالیو کې له تېرو 2 ورځو راهیسې کور په کور تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د استخباراتو ښاري مرستیال وایي چې عملیات یې بریالي روان دي او په خبره د ګډو ځواکونو له لوري په پیل شویو تصفیوي عملیاتو کې له دوی سره ښځینه پولیس هم ملتیا کوي. نوموړی زیاتوي د پیل شویو عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دغه تصفیوي عملیات الحمدلله په ټوله کې د ټول ولس په ګټه باندې او بالخصوص د نظام په ګټه باندې دي. یو تن چې 250 شپې مخکې اختتام شوی پرون ورځ د مجاهدینو لخوا په یو کور کې پیدا کړل شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. همدارنګه هغه نظامی وسایل او وسایط چې د خلکو لخوا نه د فتح په ورځو کې هغه شخصي کورونو ته وړل شوي او همداسې موټرې هغه هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. بل ورته هم خلک هم د دې عملیاتو د هرکلي ترڅنګ د یادو عملیاتو پر چټکوالي ټینګار کوي او هیله لري چې په دې سره به په دې ولایت کې د هر ډول تخریبي کړنو مخه ونیول شي. د ولس په ګټه دی ځکه دوی کې د دوی خیر دی، ځکه چې یو ځای کې عملیات وشي اول ته چې دی دغه شي نه ختم شي نو الحمدلله هلته ارامي راځي، هلته د دې مسلمانانو دپاره چې دی سکون راځي، خوبونه به وکړي، ځکه چې دا د مسلمانانو دپاره یو ګټه ده. ټول مسلمانان باید په دې باندې خوشحاله شي. دا چې اسلامي امارت راغلی وي موږ د کور تالاشي وکړله، زه ترېنه ډېر خوشحاله یم او دا ډېر ښه کار دی. دا زموږ او تاسو ټولو فریضه ده چې دې سره همکاري وکړو. دې عملیات سره چې دی موږ او تاسو ملک کې امن راځي، الله دې نور هم امن راولي. موږ ترېنه ډېر خوشحاله دې عملیات نه. په خواله رسنیو کې هم په ننګرهار کې د پیل شویو عملیاتو هرکلی شوی او خلک پرې خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د هغه چا کورونه دې وپلټل شي چې د تیر حکومت د سقوط پر مهال یې له نظامي ځایونو وسلې او وسایط پټ کړي وي. د عملیات داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې هم دا ډول عملیات ترسره شوي وو چې د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوي وو.